شرک، پیل او د شیطان وسوسې. ستا هغه مشر چیرته لاړ چې ته پرې ایمان راوړي؟ راشه زما خبره واوره، دا ډبره ښه ده. موږ به د دې ډبرو مخې ته ناست یو او د هغوی یادونه به کوو. وروسته له هغه چې حضرت ادریس علیه السلام ژوندي اسمان ته پورته شو، د خلکو په زړونو کې کمزوري راغی او په دې وخت کې شیطان پریکړه وکړه چې د دوی په زړونو کې وسوسې واچوي. هغوی به ویل: خلکو وګورئ، ستاسو مشر ادریس چیرته تللی دی؟ هغه چې تاسو پرې ایمان راوړي نور ستاسو په منځ کې نشته. آیا تاسو فکر نه کوئ چې تاسو یوازې یاست؟ راشه زما خبره واوره، زه به تاسو ته یو څه درکم چې هیڅکله به تاسو پرېږدي. دا بتان دوی به ستاسو په منځ کې تل پاتې باوي. د دوی شکلونه ستاسو د مشرانو په څیر دي. کله چې تاسو دوی وګورئ د دوی حافظه به تازه شي. هو، دا یو ښه شی دی. موږ به ادریس هیر نه کړو. موږ به د دې بتانو مخې ته کښینو او د دوی یادونه به کوو. په دې توګه شیطان په خپلو بدو ارادو کې بریالي شو او د هغوی فتنې په چټکۍ سره په ځمکه کې ریښې وغځولې. خلک دوکه شو، ګناه په ځمکه کې خپره شوه او بدپرستي، ظلم او بد اخلاقي عامه شوه. د حضرت نوح علیه السلام دعوت. بیا الله تعالی نوح علیه السلام د پیغمبر په توګه واستاوه. په حقیقت کې موږ نوح علیه السلام د هغه قوم ته واستاوه، نو هغه د دوی په منځ کې 1000 کاله لا 500 کم پاتې شو. نوح علیه السلام 950 کاله خپل قوم ته خبرداری ورکړ: ای زما قومه، زه ستاسو لپاره یو څرګند خبرداری ورکوونکی یم. د الله عبادت وکئ او له هغه سره هیڅوک مه شریکئ. که تاسو ایمان راوړئ نو الله تعالی به ستاسو ګناهونه وبخشي او تاسو ته به مهلت درکړي. مګر دوی به ایمان نه راوړل او ملنډۍ به یې وهلې: ای نوح، ایا تاسو زموږ د بتانو سره دشمني لرئ؟ تو خو زموږ په منځ کې یوازې یو غریب سړی. موږ فکر کوو چې تاسو لیوني یاستئ. نوح علیه السلام به بیا هم هڅه کوله: ای زما قومه، له الله تعالی څخه وویریږئ او هغه ته برته راشئ. هغه به تاسو ته له اسمان څخه باران وویري، ستاسو ځواک به زیات کوي او ستاسو عزت به وکړي. خو هغوی به ځواب ورکوه: ای نوح، که تاسو په رښتیا د الله رسول یاستئ، هغه عذاب راوړئ چې تاسو یې وایي. موږ به هیڅکله په تاسو باور ونه کړو. هغوی به ګواښلي: که تاسو لاس وانخلئ موږ به تاسو سنګسار کړو. د کښتې جوړول او د عوج بن عنق کیسه. کله چې حضرت نوح علیه السلام ډاډ ترلاسه کړ چې دا خلک به ایمان نه راوړي، نو دعا یې وکړه: ای زما ربه، په ځمکه کې هیڅ کافر مه پرېږده. که ته هغوی پرېږدي نو ستا بندگان به ګمراه کړي. الله جل جلاله ورته امر وکړ چې یوه لویه کښتۍ جوړه کړي. د ساګون د ونې تخم وکرل شو چې لرګي یې ډیر قوي دی. کله چې ونه شاوخوا 100 کاله وروسته چمتو شوه، د کښتۍ جوړولو کار پیل شو. روایتونه وایي چې په هغه وخت کې د عوج بن عنق په نوم یو سړی چې قد یې ډیر لوړ و. کله چې حضرت نوح علیه السلام د کښتۍ جوړول پیل کړ، عوج بن عنق هم هلته راغی او د لویو لرګیو په وړلو کې به یې مرسته کوله. د هغه دپاره دا یوه لوبه وه. که چه هم هغه مرسته وکړه، خو ایمان یې رانهوړه او په سیلاب کې له منځه لاړ. ځینې نور روایتونه بیا وایي چې هغه تر حضرت موسی علیه السلام پورې ژوندی و، مګر دا په قرآن یا مستند حدیث کې نشته. د طوفان پیل. بالاخره هغه ورځ راغله که خلکو په حیرانتیا چیغې وهلې: دا هغه نښه ده چې نوح موږ ته ویله. غضب راغی، خټه او اوبو له تنور څخه راووتلې. خلکو منډې وهلې: د نوح کښتۍ ته منډه کړئ. د الله په امر د هر سارو یوه جوړه کښتۍ ته دننه شوه. اسمان تور شو، سخت باران پیل شو او اوبې له ځمکې هم راووتلې. د نوح پیروان په کښتۍ کې سپاره شول. په دې شیبه کې د نوح یو زوی کنعان چې نافرمان و، د غورې په لور منډه کړه. نوح ورته غږ وکړ، مګر هغو وویل چې غورې ته پناه وړي. یوه لویه څپه راغله او هغو یې ډوب کړ. د نوح زړه مات شو، مګر د الله پریکړه ثابته وه. د طوفان پای او د کوترې خبر. کله چې اوبې وچې شوې
الله تعالی ځمکې او اسمان ته امر وکړ: ای ځمکې خپلې اوبې تیرې کړه او ای اسمانه خپلې اوبې وساته. کښتۍ د جودي په غوړی کې ودرېده. حضرت نوح علیه السلام لومړی یو کارغه زاغه واستوه چې د ځمکې حال راوړي، مګر هغو په یو مړي باندې کېښناست او بیرته نه راغی. له همدې امله کارغه له انسانانو نه آشنا پاتې شو. بیا یې کوتره واستوله. کوتره په داسې حال کې بیرته راغله چې په چونچ کې یې د زیتون پاڼه وه چې دا د وچوالي او نوې ژوند نښه وه. له همدې امله کوتره د سولې او وفاداري سمبول وګرځېده. حضرت نوح علیه السلام او مومنانو د شکر سجده وکړه. ای الله، تا موږ په خپل رحمت سره له دې وحشتناک طوفان څخه